بنو قاضي محب هاکی سټیډیم کې په لومړي ځل باندې رمضان ګولډ کپ فلډ لایټ هاکی ټورنمنټ پیل شوی دی چې د پنجاب د درې ټیمونو په ګډون د لکی مروت ډی ای خان کوهاټ او بنو هاکی ټیمونه پکې برخه اخلي دغه ټورنمنټ افتتاح کمشنر بنو عادل صادق کړي چې په دې موقع ډیپټي کمشنر بنو عطاء الرحمن او ډی پی او بنو یاسر افریدي هم موجود وو بنو که هم موجوده وخت کې نظر انداز کړی شوی دی ولې د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان د هاکی په میدان کې مرکزی کردار پاتې شوی دی اولمپک ګولډ میډلیسټ بریګیډیر حمید د بنو چې کومه ده او رشید جونیئر د بنو سید خان د بنو قاضي محب صاحب د الله د جنت الفردوس نصیب کې هغه د بنو جی چې کومه احسان الله د بنو ماجد د بنو اوس موجوده ډېر پلیران په د بنو کې موجود دي چې هغه د پاکستان کرنٹ ټیم سره ټچ دي د بنو د سپورټس پخوانی مشر حبیب الله خان وایي حکومت او د کېل محاکمه ته پکار ده چې قاضي محب هاکی سټیډیم ته د دوی په شان توجه ورکړي او دغه سه د لوبغاړو ټیلنټ د ځای کېدونه وژغوري دا ګراوند د مو په کوشش باندې جوړ شو مخشوي تو سه قتلای چې دا ګراوند د کېل قابل نه وو وغه نه بعد د فلډ لایټ سیستم نه چې دغه د پرمو اپلیکیشن ورکړي وي هغه خدای په شو وکړل وزو د ګورنمنت نه دا توکل لر چې د میش د پورا مطلب دا د ویټ کې د پورا اکیډمي منځیر کو د هاکی د پورا د اکیډمي نوې میرتا ډېر شو ویډ کې روزي په دې موقع د ټورنمنټ منتظم عبدالحفیظ قریشي وویل د بنو په تاریخ کې په لومړي ځل باندې فلډ لایټ هاکی ټورنمنټ کولای شي چې هدف یې د لوبغاړو ټیلنټ را مخې ته کول او د پاکستان هاکی د زوال نه ژغورل دي میر سره د بنی شه انټرنیشنل کھلاڑیان موجود دي میر دا وی چې ایس ډېر وخت چې د پوسټ پی ایچ اف خلک د بنی په کھلاڑیانو د نظر بند کړه دا میر دا غوړي چې میر دا بیا پاکستان فدریشن ته دا وشي چې بنی کھلاڑیان په هغه دم شه موجود دي او هغه ش کھلاڑیان دي او ان شاء الله العزیز کاغه ته مکمل اوشلا نو پاکستان یو بیا اولمپیک شه او په ورلد کپ شه خپل نوم پیدا کوي شي د یادولو وړ د بنو د هاکی په میدان کې پاکستان ته یو شمیر نېشنل او انټرنیشنل لوبغاړي ورکړي دي ولې د کله نه چې د هاکی لوبه د ټیلنټ په ځای باندې د سیاست او سفارش کار شوی ده نو د بنو د هاکی لوبغاړي هم اکثر د قاضي محب هاکی سټیډیم تر حده محدود پاتې کړي شوي دي د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر خیبر نیوز بنو